تیر جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نبوت پورې خبره مې کړې وه چې غار حرا کې دغه آیتونه نازل شو د اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغی کور ته چې څنګه نبی علیہ السلام را ننوته نو په نبی علیہ السلام دا یخ تبراله ټول وجود یې رپیده او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې ما باندې صدر واچوي زملونی تزمیل یو شی په یو صادر کې انغختیدلو ته ویل کېږي ما په صادر کې ونغاړی په ما صادر را واچوي. نبی علیہ السلام ډیر د ادب او د احترام زندگی تیره کړې ده د هر چا به قدر کو. دلته وی زملونی په ما صادر را واچوي دا د جمع خطاب دی زملینی نه وی یوازې خدیجه ته بلکې دی کې لکه یو سړی چاته وی ته څنګه او یا تاسو څنګه د ادب او د احترام لفظ استعمالی. زملینی کویلې وی دا معنا به چې ته په ما صادر واچوه زملونی تاسو په ما صادر واچوي. دا د عزت الفاظ دي د خپل بیبي سره هم کور کې چې خپل بیبي سره خبرې کوي یا بیبي د خپل خاوند سره خبرې کوي نو د احترام او د عزت الفاظ به استعمالوي. بیبي ډیره زیاته هوښیاره وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زر یې په صادر ور واچو او چې لږ ساعت تیر شو فوراً ته تپوس نه کوي چې څه چل دی ودرېږه چې دی لږ دمه شي. بعضې خلک یې ناپوهی یو کور نه بار راشي او لږ په تکلیف یې زر څه چل شوی څه چل سړی وایي ته لږ ما پرېږده یو پټې دمه شمه نو بیا به د تالو ویمه. نو بیبي خدیجه ته زر تپوس نه کوي چې څه چل شوی دی دا ولې راپېږې دا صادر ولې چې لږ هغې پې صادر واچو چې نبي علیه السلام لږ په قلار شو او اطمینان سره شو. فلما ذهب عنه الروع چې هغه غبراهټ ته لږ ختم شو او د وجود هغه یخوالی لږ برابر شو نو بیا ته تپوس کې څه چل شوی دی په تاسو څه مسله ده حضرت. نو نبی علیہ السلام ته ټوله قصه بیان کړه. اوس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا ولې نو اوسم چې پچا غبراهټ راشي نو وجود یخ پخ شي خولې د وجود نه وبېږي دا قانون دی او چې خوله وبېږي د وجود نه او په لاره بنده را رواني د غر نه را کوزېږي یخ هوا پې لګي چې په لاره راځي یخ هوا پې لګي نو هغه یخې هوا سره بیا د بنده دا وجود رپیږي او یخوالی پې راشي. د دې وجې نه د نبي علیه السلام په وجود حالانکه وحی چې براتله د حضور پاک نه به خولې به دی هغې نه خو معلومیږي چې وجود ګرم شي او زورونه م وله ورکړل حضرت جبریل علیه السلام په غار حرا کې نو هغې سره خولې وبېدلې په لاره یخې شوې هوا سره نو یخني پې راله. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فوراً یو ټکی وی لقد خشیت علی نفسی زه خو په ځان ویرېدم ټوله قصه یې ورته وکړه. دغه رنګې یو فرشته راله او زه ځان ته را تر غاړه باسلمه او ما له زورونه راکړله او دا ټکي راته چې اقرأ بسم ربک الذی خلق. او تاسو ته ما تېره جمعه غالبا ویلي حضرت امام زهري او لوی تابعي دی ابن شهاب زهري ورته وایي محمد ابن عبد الله ابن عبید الله ابن شهاب زهري دا لوی محدث دی او تابعی دی او زمونږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ډېره لوی حصه ده. هغه لیکي د هغه په سند باندې هغه وایي او په بیهقي کې هم دا روایت شته چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ بسم ربک الذی خلق یې ورته وکوي نو ورته یې ده وایي چې انک نبی حق ته ګورې رښتونی پیغمبر یې. دا ټکی ورته په لومبي ځل وی نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نو چې زه نبي نه یم یقین پیدا شو چې زه نبي فرشته ولیدله آیاتونه واورېدل شق صدر وشو ورته پته ده چې نه درس ته او نه تکلیف شته نه وینه شته
زخم فوري ټیک شو، شق صدر د دې نه مخکې شوی دی، یقیني محکم حاصل دی چې د خدای پیغمبر یم. اوس دلته زمونږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله؟ پیغمبر یریږي ولې؟ چې نبی علیہ السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی، ویریدم. او بیبي خدیجه رضی الله عنها ولا ډاډ ورکوي، تسلی ورکوي. دا ولې؟ نورونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده. انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي. حضرت ابراهیم علیہ السلام لچې فرشتې کم وخت کې رالی، او دا فرشتې تلې د لوط علیہ السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي. نو ابراهیم علیہ السلام فوراً لاړ. قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبس ان جاء بعجل حنیز، یو رویت سخی ولا رویت کا، هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا، فوراً میلمنو لراوړو بته مخې ته کېښوده. چې هغه سخی ورته رویت کړی کېښوده، نو هغې میلمنو هغه خوراک نه خوړه. دغه زمانه کې به دا قانونو چې چا به ډاکه پچه وغورځوله، نو دا هغه خلکو خوراک به نه خوړه. اوس د دې زمانې په شانتې نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته، نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي هغه وخوري. دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکې وغورځول او ټول سامان یې یوړ او د کور خلک یې وتړل او دا چلو شو دا چلو شو. ورسره لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و، میوې هغه ټولې وخوړلې، هم ته خوراک وخوري. الله مسلمان کم حد ته ورسېدو، زه حیران شم. هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او د امتي ما او د سفارش امیدم کوي، لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دی روان. اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي، نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي. داسې ده که نه؟ په کور کې ډاکه واچي، خوراک وخوري، هلته ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري، هغې نه پس سامان یوسي. ته د کم ځای نه مسلمان شوی؟ آیا د پیغمبر طریقه دا ده؟ نبی علیہ السلام دې له راغلی امت ته دا څیزونه ښودلي دي. نو دا هغه زمانې چې کم غله ډاکوان به وغي چې به ډاکه وغورځوله، نو هغه کور کې به خوراک نه کاو. نو چې فلما رأى ایدیهم لا چې وی قتل چې د دې میلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي، نو ابراهیم علیہ السلام ویرید. اوهو دا جو څه ډاکوان راغلی که څه مسله ده. چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورئ لکه یره پیدا نه کې ان رسول رب، زه ستاسو د رب ستا د رب استازي یو، فرشتې یو. انا ارسلنا الى قوم لوط، د لوط علیہ السلام قوم لروان یو. خو تاله یو خوشخبری د زوی درکو، نو تا سره مو ځکه لږه دمه واغشته. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې د ابراهیم علیہ السلام نه یره ختمه شوه، نو بیا ورسره بحث شروع کړو چې دا زما ورواره دی، هغه سره به څه کوې، دا قوم ولې هلاکوې. یره ترې ختمه شوه. پته ولګېده که نه چې به پیغمبرانو یره راځي. ابراهیم علیہ السلام د ډیرو پیغمبرانو نیکه دی او څومره لوی شخصیت دی. یا حضرت موسی علیہ السلام چې کله په کوه طور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړو، او الله ورته فرعون له لاړ شه، وی الله هغه سره خو زه څه به وکړم، خو لوی بادشاه دی، او بل د هغې په ما مرګ پورې دی، سړی مې وجلی دی، څه به کومه؟ الله وی ورېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرک بم نشي کولی. وی دا کونټی دی وغورځو. چې څنګه موسی علیہ السلام کونټی وغورځول، هغې نه یو اژدها خامار جوړ شو. نو موسی علیہ السلام ته وروسته شو چې ټک راله رانه کي. دا څه شو؟ الله ورته څه وی لا تخف، مه یېرېږه، ونه یېرېږه. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی پړه کې یاره راله. الله وی انه لا تخف، بل دی راځي انه لا یخاف لدی المرسلون، مه یېرېږه، پام کوه، زه در سره یم. ګوره په موسی علیہ السلام دا د ګبراهټ راغلی دی، یره پې راغلی ده. نو یره په پیغمبر راځي، دا فطري شی دی، طبعي شی دی. ولې رونو یو په الله یره نه راځي، چا باندې یره نه راځي؟ دا فرق شو د پیغمبر او د خدای. پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې. غاښ به م خوږېږي، شهید کېږي به، ستړی به م پرې راځي، لوږه به م پرې راځي، بیماری به م راځي، تبه به م راځي، ګبراهټ او یره به م پرې راځي. دنیا کې اوسېږي انسان دی، اعلی کامل شخصیت ته انسانانو کې کامل انسان دی، لوی انسان، لوی بشر.
لیکن غبراهټ یې راځي. نو که په نبی علیہ السلام یره رااله نو دا خبره خو نه ده. او یره د څه د وجې نه وسراله په نبی علیہ السلام په دې ځان پوهې کا. علما مختلفې وجې لیکي خو ستاسو د پاره اسانه وجه درته وایم. یره په دې رااله چې په یو ځان له ځای کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلک میلو شي نو یره راځي که نه راځي؟ یو خدا شو ناشنا خلک میلو شو. دویم زړه یې وله سیرې که چړې چاکوان ورپسې روباسي یره به نه راځي. او د دنیا خلق رالل په تله کې وسره وتلل ما درته مخکې جمعه کې ویلي یره نه راځي. او بیا جبریل علیه السلام ځان ته راترغاړی ایسته څو ځله یې راترغاړی ایسته. نو د جبریل خو ملکیت دی په هغه کې هغه خپله سر وردن نه کوي پکې چې زه به تاله بار بار راځم نو چې لږ مانوسیت انس پیدا شي مینه پیدا شي نو دې سره یره پیدا کېږي. او بله څه خبره ده بله دا ټکې چې ته پیغمبر یې دا یې ورته ووایې تعالی الله نبوت درک پیغمبري دله درکړه نو یره دام راله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده. اوس به څه کوم؟ لقد خشیت علی نفسی هغه وخت د ماضي صیغه ده هغه وخت ویرېدم زړه کې مې یره راله هغه ټیم سره. ولې به یره راله ټیم سره؟ لوی قوم سره مقابله ده ټول یو خوا دي زه پکې یا کې تنها بل خو یم اسانه خبره ده. د خلکو سره به څه کوم؟ څوک به مې مخالف شي څوک به مې دشمن شي چا سره بروانه راځي وال ټکول به پکې راځي او نورې نخرې پخرې دا خو ډېر ګران کار دا به څه چل کېږي. غبراهټ راغی بیبي هوښیاره ده د دې وجې نه غبراهټ یې راراله. نورې وجې علماو ذکر کړي خو ستاسو دپاره دا کافي ده. نو بیبي ورته څه وایي؟ پام کوه یاره خو ښه بیبي بیا هم ښه بیبي وي. ښځه چې ښه ښځی نو هغه ښه ښځی. حضرت خدیجه رضی الله عنها هوښیاره بیبي ده پاک دامنه بیبي ده. او الله پکې حکمت هم دا چې د نبی علیہ السلام عمر 25 سال دی نو دا د 40 کالو وه چې دې وخت کې نبی علیہ السلام د 40 دا د 55 کالو ده. داسې که د نبی علیہ السلام نه په عمر کې کشره وه نو کشره ښځه چې عمر یې کم هغه به لاره پیدله او لاسونه ګورې پام کوه چاته غږونه کې ګورې او څوک به دې مړ کي او دا چل به وشي دا چل به وشي. کشر انسان خو یریږي که نه د هغې خو عمر پوخ و پته وه ورته هر څه ورته معلوم و وی کله هرګز ونه یریږي. ګورې پام کوه ستا به دا ټاکه دې خلکو ته وایي دا دې ټول ملګري کېږي انک لتصل الرحم. تا کې خو یو صفت دا دی چې خلکو سره صلې رحمي کې ټول خپل خپلوان درته داسې نږدې دي هر یو مشر درته د خپل زوی په نظر ګوري هر امزور درته د خپل رور په نظر ګوري هر کشر د در پلار په نظر ګوري هر چا لمنډې وي. نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي. نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده ابه دې ملګري رشته دې ملګرې ده. وتحمل الکل خلکو نه بوجونه اوچته عامو خلکو ته فایدې رسې په لاره څوک روان دي غوټه ورسره د تیتې زروالې په اوږه کې دی زنانه سره پیټې دی ته تې 5 زر راواخلې او نور بوجونه دا خو حسي بوج دی معنوي بوجونه څوک ټینشن کې پروت تسلي ولا ورکې هر چا سره په غم کې ځان شریکې خلکو له فایدې ورکې حسي معنوي هر قسمه بوج د خلکو نه اوچته تقر ضیف میلمانو میلمستیا کې نو خپل بدیم خپل شي هغې سره صله رحمي کې او دا چې کم غریبانان خلک دي او دا د وطن خلک دي دي سره بوجونه اوچته دا به هم د سره ملګري وي ښه دې ورسره کړي دي او د بهر خلک میلمانه هغوی له میلمستیا ورکې ابه دې ملګري وي اب هم در سره مرګرتیا به کوي. وتعینو علی نوایب الحق او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي د ګناه نه سچه مسله راغلي او په هغه بوجي هغې کې دې ورسره پوره مدد کړی دی تاکہ خدا خو صفتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفت نبی علیہ السلام له ډاډ ورکړ او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کړ. بیا ورته سوی وی داسې چل کو زما د تر اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه خو لږه خبره نورم مضبوطی ولا د تر زوی مې د ورقه ابن نوفل دې د پخوانو کتابونو عالمو هغه لزو هغه نه به لږ معلومات والو لږ تسلي بدله درکړي مطلب یې دا چې موږ له تسلي ورکړي. نو لاول خدیجه ځان له تلې د هغې خبر کړی دی چې د هغه نه معلومات اخیستي داسې نه هغه څه الټه خبره ونه کړي چې هغه ته قصه کړې ده او هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ور په سر شو
نو بیا وروسته نبی علیہ السلام بوت دا دې ته هوښیاره ښځه وایي. دې زمانه کې څه کوي سړی چې تا کور ته لاړ شي یاره استاد جی تقریر وکړو او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې جمعات ته بچی لېږي و مورې زه به دا قرآن یاد کوم نو نه ګورې ټول سکول سبق به نه پاتې شي. موږ نن سبا د کور خلک د دین په لار کې رکاوټ دی. ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی. خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي تکړه شوی اسم نشته الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي. نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي. نو نبي علیه السلام یې بوتو چې بویې ته څنګه هغه ته وایي دنه خبرې واوره ډېر واره نه دی کشر ته خلک راوروي اسمع من ابن اخي او ورته وایي وایه که نه یا ابن اخي ماذا ترى څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه. نو نبی علیہ السلام وتا ټول خبره وکړه چې څه لیدلي. نو ورقه ورته څه وایي او ورته وایي هذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی په موسی علیه السلام نازله دا هغه فرشته ده. دې نه څه معلومه شوه فرشته چې نازلېږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام له راشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو که نه دا پیرې نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا څه دیو نه دی دا فرشته و مقربه. او بیا فرشته کم ناموس هغه پټ چې یو څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي. د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي. ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي. دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله یا لیتنی فیها ارمان چې ستا د پیغمبر په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندوس وې او ما د سره مدد کړی وې اذ یخرجک قوم چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی وې. نو نبی علیه السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به ما وباسي زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دی قوم سره چې ما خیر ښېګړې کړي دي او کو سره کوم او جون مې دا ایماندارۍ کم تیر کړی دی. وی او ټیک دا خبره دی خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه ښکلی شوی دی. افسوس چې زه وې او زه د ښه مضبوط مدد وکم کلک مدد دی وکم افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دی وکم. ورقه د نبی علیه السلام د دې خبرو تصدیق وکړه یو ګناه دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تعالی راغلی ده او دا خبرې دي د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي خبرې دي درسته دي. دې پسې ثم لم يمشب حدیث کې راځي چې درنګې تیر نه کا ورقه څه موده پس وفات شو. بیا وروسته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړ د نبی علیہ السلام نه تپوس کړی دی وی د الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي ځکه تا خو هغه له دعوت لا نه دی ورکړی ځکه د ایمان اظهار نه دی کړی او هغه اذعان او تصدیق لا نه دی کړی خو لیکن دونه خو یو منله که نه ستا رد خو یو نه که که نه نبی علیہ السلام او فرمایي د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. نبی علیہ السلام ما په خوب کې لیدلی دی په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې دا د هغه د جنت نښه ده دا هغه د جنت نښه شو. 3 کاله رونو وحی بنده 3 سال مکمل دې 3 کاله کې به نبی علیہ السلام غار حرا ته تک او مقصد خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو او تنگ به شو کله کله هغه حالت به د فرشتې ورته را یادېده وی کله به وی د غر دې څوکې ته خېجم او ځان ترې رارغړوم داسې به یې تنگ شو نو ورته به آواز وشو چې مه کوه ګورې ته رښتونې پیغمبر دا کارونه کوي. 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان دی. هغه فرشته بخاری شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه هغه په یو کرسۍ ولیدله یو ډز شو درز چې بری وکتل فرشته په یو کرسۍ ناسته ده
او داغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده چې د ولیدله بیا په هیبت راغی. بیا راغی کور ته چې راغی بیا بیبي ته وایي دسرونی په ما څادر واچوئ، دسرونی د سار په عربی کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه د سار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه لکه دا کوټ شو مثلا بلستن شو څادر شو واسکټ شو دسرونی جامو د پاسه را باندې یو څادر را واچوئ. څادر یې پې واچو سملاست چې سملاست دی وخت کې فرشته را رسېدله دروازې مخې ته آواز ولا ورکړه یا ایها المدثر قوم، اے څادر غوښتونکیه پاسه ډیوټي شروع شوس. دومره زر هغه ځای نه څنګه جبریل علیه السلام را ورسېده کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام، دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی. روح القدس ورته وایي، پاک روح. یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړو د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی. هغې لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیزې سورلی تیزه سورلي لکه راکټ شو، راکټ نه خدای خبر میزایل شو، خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي. هغې اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل، دویم نه دریمه پورې د 500 کالو مزل، دریم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل، څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل، اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل د شپږم او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي نبی علیه السلام وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټیم لګي خو بلا مزل دی که وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم نو زه ډېر دا سیکنډ او منټ خو پکې اوس رالل که هغه زمانه کې خو سیکنډونه او منټونه نه که نه زه به تعبیر ته کولی نشي. دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګم نیره پورې چې را رسېدلی دومره تیزی کې را رسېږي. انسان د الله دا طاقت ورکړي عبادالله. ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره او د بلقیس تخت به څوک راوړي ایکم یأتینی بعرشها، یو عفریت یو سرکشه پیریو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. دومره سات کې به دل رو رسوما چې تو څومره سات کې پاسه زیبا ما تخبا مرالی بیا برا رسای دلته لا ناست دلته زمبا او بیا برا رسوما دومره سات کې لکه ته چې پاسه نه دې نظر غواړم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. وی زه به دله د سترګې د رب نام زر راورسوم چا سره چې اسم اعظم والا وی سترګې رب نیم دله زر را رسوم. نو چې الله بندله د خدای د نوم طاقت ته الذي عنده علم من الكتاب ملا صاحب الذي عنده علم من الكتاب کم چې ملا صاحب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو. نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجې نه دومره طاقت ورکوي چې د سترګې د رب نه د بلقیس تخت ورته را رسوي د سبا نه، نو ته وایې چې جبریل علیه السلام سره څومره طاقت دی او څومره طاقت خدای ورکړی دی. د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو د وزر یو پوټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته کړه او الاوړې راوغورځوله او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې جو چغې وواله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراتو یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراتو. دومره طاقت الله ورکړی دی. ښکلی څومره جبریل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته. په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر ښکلی و. چې به په لاره تنو په دې مخ به روبن
اچو روبند چې دا مخ مې سوکنینی ولی خشته دومره چې یریده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخ راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي ښځې را باندې شقانې نشي دومره ښکلي دی به عموما د هغه په شکل لاته یو ځلې نبی علیہ السلام سره ناست و جبریل علیہ السلام خبرې کولې نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې دا سړی دی وپېژن چې ما سره ناست و یا د الله رسول وی څوک و وی دحیه کلبي و وی نه جبریل علیہ السلام او کله به د عام انسان په شکل راغی یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته کېناسته تور سری دی خشته د ځوانۍ شکل یې دی د سفر ساسار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیہ السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړلې مبارک وته او د نبی علیہ السلام نه یو څو تپوسونه وکړل صحابه یو بل ته کتل دا پیژنې وی نه بل وی ته پیژنې نه ایمان څه شی دی جواب یې ورکړ بیا تپوسو کې اسلام څه ته وایي جواب یې ورکړ بیا د نبی علیہ السلام تپوسو کې احسان څه ته وایي نبی علیہ السلام جواب ورکړ بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي تا ته چې څنګه پته نشته ما ته پته نشته وی نښې به یې درته وښیم نو نبی علیہ السلام ورته د قیامت نښې بیان کړې نو نبی علیہ السلام صحابو ته وی ردو علی هذا الرجل وی دا سړی ما ته واپس کې مطلب یې دا چې د خلکو ته پوره پته ولګي نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تړلو چې سړی پیدا نه کړ وی راځه کېنه نه شي واپس کولی وی صاحب څوک وی هذا جبریل يعلمكم دینکم تاسو ته دین خو مانه تاسو کو چې تاسو دین زده کې او کله بلیټم شو یو ځل نبی علیہ السلام ته تپوسو کو دی بچون کې الله نه راته استاد د الله نو نبی علیہ السلام به ډیر زیات وته خوشاله و ډیر به خوشاله و نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوسو کو وی ته مونږ لدا چې راځي لږ زر راځه کنه زیات نه راځي وی وما نتنزل الا بامر ربک وی بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی الله چې وی دل راځم چې نه وی د نشم راتلی دا فرشتہ الله مقرر کړی واحده پاره نبی علیہ السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبریل علیہ السلام راوړل او جبریل وته ولي په عبرانی ژبه کې جبر قوت ته وي طاقت ته وي او ایل په عبرانی ژبه کې الله ته وي جبر یا جبر طاقت ته وي قوت الله دا الله طاقت دا الله یو لوی طاقت جبریل نور لغاتم پکشتا مشهور جبریل دی بهر کیف زمارونو او کله یو ځل نبی علیہ السلام سره وعده کړی و راځم برانغه نو نبی علیہ السلام ترمذی شریف کې راځي نو نبی علیہ السلام دې تاسو کو تا خو ما سره بیګا وعده کړی و رانه یو وستا په دیوال باندې یو صادر او پاغي کې تصویرونه او دا کټلان دې کوتره او سپې دې ځکرانه ده نبی علیہ السلام فورا هغه صادر صحابو ته شابه دا صادر رو غردوي بیبيانو ته وي پته نه کنه بعضی وخت کې پرده چا ویزنده کړي دا رو غردوي دا کټ کې په دامیان باندې او غدې ته جوړ کې تولیانې بالښتونه ته جوړ کې دا کټلان دې سپیس کې چې وی کتل یو کوتري دا کټلان نه ودا کمزو ودا حسین رسول حضرت حسین ماشومان خدا سپیلو وبای کړي ودا وبس نشپه پته ولګیدله چې کمزه کې د تصویرونه د زیروح نو هغه ته د رحمت فرشته ناراضي د رحمت فرشته الته قطعا ناراضي حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره خيار وا چې نبی علیہ السلام وی چې کله دا جیب دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې لیدلې و نو ماته به نبی علیہ السلام وتويخه نو دې خدیجه رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام ناستو دغه جبرئیل علیہ السلام راغی وته وی خدیجه هغه چې کم سړی مې ته یادو اکم کس راضی هغه د راغی نو خدیجه رضی الله عنها سر تور کو چې سر سرتوب کو ویوستا وینو سینینما وی بس دا فرشته ده وای ګور دونو خيار بیبي وی چې سر مې پټو راغی چې سر مې سر تور کو نو فرشته بیا ناراضي د رحمت فرشته
نو سپی پکې د ښکار سپی ساتل جیز دي که څوک ښکار له سپي ساتي یا سوکې د پاره سپی ساتي چې زما سوکې به کوي دام جیز دی یا دا ګډو چیلو والا یو سپی ځان سره ساتي چې ذات وسره اوزي او ګډي چیلو سوک حفاظت کوي دا درې قسم سپی ساتل جیز دي ښکار لا سوکې لا ګډو چیلو د پاره چې بارې وباسي او سپی وسره او د دې درې سپونه علاوه سپی ساتل خبره نه ده او زنانه به سر تورې نه سر به پټي نو ورته اعلان کوي یا ایها المدثر اے صادر غستون کیا اے حضور پاک سونه د الله خوخو ټول قرآن لټوي هر پیغمبر ته الله په نامه आवाज کړی دی هر پیغمبر ته یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه یا آدم اے آدم تو بی بی جنت اے ابراہیم خوب درشتوں نے کہا یا موسیٰ انی استفیتک برسالتی و کلامی یا موسیٰ آواز وتکری یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی پنامہ ورطا آواز کئی دے طول قرآن کے خواہ اللہ نبی علیہ السلام تا پنامہ آواز نہ کرے سوتا ہوئی یا ایوہ المدثر صادر غستون کیا یا ایوہ المزمل صادر غستون کیا یا ایوہ النبی اے پیغمبر یا ایوہ الرسول اے رسول پنامنوم ورتنالی داولی پنامنوم کسوک یو بلتا اخلی پروانشتا و اللہ چی اخلی نو پا اللہ خو اغشتی چی اغی که خود شک و شبہ نشتا احترام و دب کئی دکتا تو اے فلان کی او دتا اے کاکا جی دوالو کے فرق شتا که نشتا اے فلان کی اے کلی والا اے رورا اے رور کے دیکھ فرق شتا اللہ عزت کئی او بندہ بے ولی عزت نہ کئی لاسخ کل پیغمبر مقرب دا اللہ پٹولو پیغمبرانو کے سردار پیغمبر اللہ منگ دا غدا امت پارا نصیب کلی ورک کلی یا ایوہ المدثر اے صادر غستن کی قوم پاسا قوم دا مانام دا چودرے گا او دا قوم دا مانام چو کار شورو کا لکا اس چاہتی لکا شابہ پاسے گا نو پاسے گا دا مانم چې اوچت شا او پاسے گا دا مانم چې هغه کار کول غواړي قم فانذر دا خلکو یاروا انذار او تخفیف کې دا فرق دی انذار هغه یارولو ته وایي چې د الله عظمت وسره او مینه وسره لکه یو بچی ته پلار وایي بچی ګورې سپلی پخپو کوه خپې به دې خوږ شي بچی دې سولو کې ګوتې مه وه مار به دیو چی اوس دا پلار دا بچی چې یری نو دا په دې بچی ظلم نه کوي دا ظلم یاره نه ده دا هغه یاره ده چې د دې بچی ته ادب خی احترام ورته خی او دا پلار یو عظیم دی ظالم نه دی د عظمت د بچی په زړه کې پروت دی نو چې کوم یاره سره عظمت وی لوی وی او دا کوم یاره کې دغه وی دا تادیب وی احترام وی پکې هغه ته انذار وی انذر دا قوم دا اللہ دا عذابنا او یاروا دا اللہ عظمت و تو خیلوی دا ظلم اغانا چی گنی ظلم پیو که دا ظلم ایارا پیراولی اغانا او لگ پا طریقہ دا ادب پا لارکے او یاروا وربک فکبر دا خپل رب عظمت ورطا بیان کا دا خپل رب لوی ورطا بیان کا دی خپل رب نه دی پیژندلی دوی بوت د الله سره شریکي نو خدای د بوت برابر کړی دی خدای د چا برابر کړی دی د بوت دی الله عظمت نه مني دی بچی د یو بوت نه غواړي مرض شفا د بل بوت نه غواړي باران د بل بوت نه غواړي عزت د بل بوت نه غواړي پیسہ د بل بوت نه غواړي په سفر کې کامیابی د بل بوت نه غواړي او دا ټول کارونه د بوتانو نه دي دا د چا دي اللہ دی اللہ عظمت بیان کا چیز بوتانو نزل تورشی مخلوق نل تورشی ربک فکبر اے ربک فعظم دا اللہ تعظیم دا اللہ صفتون و توخایا دا اللہ لوی و توخایا چی دا زمان سمر سیزون دا دی ٹولو نیون کے دا اللہ دے دا عرص دا اللہ پا قبض قدرت کی دی دا و تبیان کوا دا اللہ لوی وربک وسیابک فتوہر
جامې دې پاکې وساته، دا نه چې جامې دې پلیتې دې پاکې کا، نه ادابم علی طهارتها، جامې دې پاکې وساته، مخکې پاکې دي ولې ککړې دننه شي. دا ظاهري جامې هم ترې مرادې دي، ولې چې د کم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې نو د هغه یو عظمت د سامعینو د خلکو په زړه کې کیني. او یا د جامو نه عمل مراد دی، عمل چې څنګه مخکې نه پاک را روان دی، مخکې نه هم پاک را روان و، ما خو درته ویلي دي اقصې پاک وساته، داغ در باندې رانشي، احتیاط کوه. والرجز فهجر، او بوتانو نه چې دې څنګه مخکې ځان ساتلی رجز بوتان، نو اوس هم ته ځان ساته، مخکې دې ته ځان ساتلی دی، دا ویم په هغې اوس هم دوام وکړه، ځان ساتلی دی بوتانو نه. ګورې او ولا تمنن تستکثر، که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما دله 20 درکړي دي اوس به 13 راکې. لکه زمونږ دا خلک په دې غم خادی کې داسې کوي که نه کوي؟ غم خادی کې ولا یو 1000 روپۍ یوسي، سبا چې د زوی یو ډبې ولا یوسي، سبا چې د زوی کویدن وي هلکه دله خو ما 10,000 روپۍ وړې، ما له خو یې راونړې، دله خو ما سیره کړې وه ما له خو یې ونه کړه، دله خو ما ډبې وړې وه ما له خو یې راونړه. هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخت ته وړه، تمه مه کوه چې ما له به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځول، چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ما له راکړي، دا ګناه ده، په دې نیت به نه ورکې، د هغه وس کې به سبا یا به دي. داسې شته دی، دا زمونږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي، یو بل له چې وړلې موړلې کوي، څه مطلب چې د خدای لپاره کوي، رښتیا وایي دا وایي د خدای لپاره کوي، جمعه صادر کې ولې نه چې دا دې دپاره وړي چې نن مې سیرا چولې ده د 200 روپو، سبا به راته 300 اچوي، نن مې له ټیم غوړي وړي سبا به 2 ټیمه راوړي، نن مې بورې روجي وړي سبا به 2 بورې راوړي، نو د خدای لپاره پکې څه شو؟ مړیو شو او تا وله شي یوړه. ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې، نو خدمت ما کو، او نن دې ما ته ونه وي زما مور هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې وله وړی، نن تې مرداره جوړه شوه. ای پښتنو، ای رونو، هر کار چې کوئ د پیغمبر د سنتو مطابق کوئ، جون بخي خشته به وستی کېږي، یو څه که وستی نه کېږي موړه، او د خدای په نوم ورکوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا تمنن، چا سره ښېګړه کې احسان کې نو چې هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته ترې بیا د زیاتو مطالبه کې، خدای دپاره څه کوه. ولربک فاصبر، زبردست ټکې دی، د ګورې مخالفت به دې شروع کېږي، کنزل په کاڼو ویشتل وال ټکول، نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی؟ نو الله دپاره صبر وکړه. لربک مقدم کړی دی په دې آیتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونو امې درته ذکر نه کړل، دې کې 15 غنټې تقریر دی. لربک فخاص الله د رب دپاره صبر کوه، لږ صبر کوه. او یو سړی وي د خدای دپاره صبر وکړه، ښه ورته خبره مضبوطه وي. ګوره دې نه څه معلومه شوه؟ لومبیا خدا معلومه شوه چې علم به حاصلی، مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده که، ځان پوی که. دویم نمبر چې د علم حاصل که نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه، دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه. قم فانذر، پاسوه خلق ویروه، او یره لږه زیات مؤثری په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکولو، او اصول یې ورته وښول، الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپله م ګورې ځان پاک ساتلي. که زه په خپله یو ګناه کوم او تا ته ویم ګناه مه کوه، نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي؟ مړه په خپله کې او ما ته منې کې یا به اثر نه کوي. او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته یم ته مه کوه، اله به اثر کوي. دا آیتونه نازل شو، که نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځه، غټ درون پیټې په سر شو. بس هلته نبوتو 3 کاله مخکې او 3 کاله پس رسالت دور شروع شو. د نبوت دور او دا د رسالت دور، هلته د نبوت تاج په سر او دلته د رسالت تاج په سر شو، او ډیوټي حواله شوه، او سخته ډیوټي حواله شوه.
حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خدا الله رسول یم، ما ته خدا آیتونه راوړل. بس لومبی هغې وی ما خدا مخکې نه په دې ارمان وم. هغې خو فورا په ښځو کې لومبي ایمان راوړه، مسلمانه شو په ښځو کې. حضرت علي ماشوم لویده د نبی علیه السلام سره، د تره زوی د ابو طالب او رکوټ یې ورسره لوی شوی دی. هغه ته وی دا مسله ده، وی صاحب ما منلی. اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علي ایمان راوړه. او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها، په غلامانو کې لومبی هغه ایمان راوړه. او په بالغانو سړو کې لومبی ایمان چا راوړه دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه. هغوی بالکل بسر وچشي. دا څلور اول نمبر مسلمانان شو. او بیا رو 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 لګیا دي مخالفتونه شروع شو، جګړې شروع شو، مخالفتونه شروع شو. هغه پیغمبر چې صادق رښتونی به ورته وي بیا ورته وي دروغجنې. هغه پیغمبر چې د وعدې رښتونی به ورته وي چا به ورته جادوګرې، چا به یې لیونې عیاذا بالله، چا به یې کاهنې. آسانه خبره نه ده. دومره مضبوط بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پریوت چې د حد نه وي. مونږ چې طالبانو طرف پټکي کله په سر پټکي، نو مونږ ته دا وایو چې دا پټکي دا نه چې ګنې یو تخم دله د سر نه تاو کړه، دا ستا په سر یو لوی بار پریوته. کم بار چې خپلو استادانو زمونږ په سر ایښودلی دی، دا چې کم څه زده کړل دا به امت ته رسئ، مخلوق ته به رسئ. اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کوې، اوس به تکړه شي دا به بل ته رسول وغواړي. تجارت کوه. ما دا خبرې دا مطلب نه دی عطر خرڅوي که مسواکونه خرڅوي که تجارت کې دا جایز دي، خو مطلب مې دا دی چې د تجارت دپاره دا خپله ډیوټي پرې نه دی. او دا یوازې د نبي علیه السلام نه دی او د عالمانو، دا د هر چا فرض دی. تا دلته کې مانه کمې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به یې رسئ، ماشومانو بچو ته به رسئ، دوستانو ته به دا خبرې رسئ. دا د پیغمبر علیه السلام موږ نبی علیه السلام چې کوم لوی حیثیت هغه هم راپوټې کړی، د دواړو جهانو مبارک سردار، لوی داعی امت تپاره، لوی مبلغ د امت تپاره، لوی معلم د امت تپاره، لوی خیر رسونکي د امت تپاره. امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی. دا ډیوټي به مو ته ټول کوو چې د هغه امتي وي، دا ډیوټي به کوي. د مولا لږ زیات علمي ابه زیات کوشش کوي، او ستا به پوټینې علمي ته به پوټینې کوشش کوي. مولا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي، ته به خپلو دوستانو ته کولی شي، بچو ته به کولی شي، ښځې ته به کولی شي، ماشومانو ته خو کولی شي که چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا واورې د یېرې شوې، دا خو یادې پاتې کېږي، دومره زر نه یېرېږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي ده. نو دا دور د رسالت شروع شو، لوی بار په سر شو. پیغمبر د پیغمبر ذمہ داري ډېرې زیاتې وي د امتي په نسبت. پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی، لوی حیثیت یې ورکړی دی، خو ذمہ دارۍ ډېرې زیاتې دي د پیغمبر، وړې ذمہ دارۍ نه دي. نو دا څلور کسان لومبي حضرت ابوبکر صدیق، دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي دي. یو موقع کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پوټې غوندې اختلاف راغی. ابوبکر صدیق ورته لږ استغه ووی، هغه ورته استغه ووی. نو عمر پې خفه شو چې خفه شو، حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ما معاف کړه. هغه خفه شوی وی نه دې معاف کوم، روان شو ته دې مور پسې روان شو. ولې چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا فورا وغواړي. دیو پسې دی با معاف کا، کور ته واپسې لاړ، اته مخکې دی واپسې دی. عمر ته مخکې دی چې عمر په دروازه وردن نشو نو دروازه ورته بنده کړه چې تا زه خفه کړم اوس را معافي غواړئ. نو ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبي علیه السلام مجلس له چې را روان دی خفه دی چې را ما څه کړل. عمر مې هسې خفه کړ، دا خو د ما ملګری د خفه کولو نو. عمر چې کور سوچ وکړو نو ستومانه شو چې واقعي دې خفه کړم، خو بیا رانه معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړه، او دروازه مې مته بنده کړه. نو عمر هم ورپسې راغی. نبي علیه السلام پې پوه شو وی دې سړي چا سره جنګ کړی چې دواړه رالل کېناستله. نو حضرت ابوبکر ورته الوی. نو نبی علیہ السلام حضرت عمر ته غوسه شو، حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی صاحب زیاتې ما کړی دی، او نبی علیہ السلام بیا هم عمر ته غوسه دی. او څه فرمایي
وی هل تارکو لی صاحبی، وی زما دا مرګری دا ابو بکر صدیق دی به زما د خاطر ماف کې، که غسل ته د کړي د خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کاو؟ هل تارکو لی صاحبی، زما دا مرګری زما د خاطره ماف پکې ولې دې خپه کوي حضرت ابو بکر؟ او بیا سوی وی یو وخت کې چې ما وی کې د الله رسول نو ابو بکر وی صدق رښتیا دی وی، او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی وی. دلوی منقبت ته د ابو بکر صدیق چې ما وی د الله رسول موحد حضرت ابو بکر وی صدق تا د الله رسول رښتیا دی وی، صدق ته رښتیا دی ویلی دي، او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی ویلی دي. دا د ابو بکر صدیق لوی منقبت ده. حتی تارکو لی زما د خاطر زما مرګری به معاف کړي، دا لوی منقبت جناب د حضرت خدیجه د پاره، د حضرت علی رضی الله عنه د پاره، د حضرت زید ابن حارثه د پاره، او د حضرت ابو بکر صدیق د پاره رضی الله عنه. نور خبره به ان شاء الله آینده جمعه کې درته بیان کوم. نو دا زما په خبرو بلګ عملم کول غواړي ښا، یو د نبی رسول الله د حالاتو نه خبر شه، او زما چې کوم خبرې درته کوم هغې به یې په ټېله غوندې عمل کوي.